په میدان وردګ ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ لمنه ورځ تر بلې په غوړېدو ده. تازه په دغه ولایت کې 2 د بسکویټو کارخونو په فعالیت پیل وکړ. د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس انجینر محمد خان ځواک وایي چې په یادو دواړو کارخونو شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې. په دې لنډ وخت کې په میدان وردګ ولایت کې د وطني بسکوټو په برخه کې 2 کارخونو په فعالیت باندې پیل کړی دی چې هر کارخونه د 1 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د ابتدایي سرمایه گذاري کړې ده او 7 کسانو ته په هر فابریکه کې د کار زمینه مساعده شوې ده. ښاغلی ځواک زیاتوي چې په یاد ولایت کې په بیلابیلو برخو کې زیات شمیر کارخونې فعالیت لري او لا هم ډیری پانګوال لیواله دي ترڅو په دې ولایت کې پانګونه وکړي. موږ تل هڅه او کوشش همدا ده چې ترڅو په مختلفو برخو کې پانګوال دلته را دعوت کړو چې دوی پانګونه وکړي. ان شاء الله په راتلونکي کې به دلته په مختلفو برخو کې ملي پانګوال پانګونه کوي او خپلو هیوادوالو ته به خپل تولیدات وړاندې کوي. ورته مهال مسؤلین زیاتوي چې په میدان وردګ ولایت کې د پانګوالو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او له دوی غواړي ترڅو په دې ولایت کې خپله پانګه په کار واچوي.